دا صدقة الفطر پر چا باندې لازم دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو आवाज کوونکی ته په مکه معظمه کې امر وکړي ببطن مکه چې ته आवाज وکړه چې ان صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او مملوک. یو आवाज کوونکی ته نبی علیه الصلاه والسلام امر وکړي چې ته आवाज وکړه د خلکو ته وایه چې صدقة الفطر واجب ده پر هر هغه مسلمان که ماشوم وي او که غټ وي، که آزاد وي او که غلام وي، او دغه رقم که نر وي او که ښځه وي، پر هغوی باندې لازم دی. البته چونکې دا یو مالی عبادت دی، د مالی عبادت لپاره استعداد د مال ضروري دی. د مال مالک به ته یې چې څومره نصاب د مال دی چې په هغه باندې صدقة الفطر لازمیږي، دومره مال به ستا سره وي. اوس د صدقة الفطر نصاب څه دی؟ هر هغه نصاب چې د زکات دی هغه د صدقة الفطر هم دی. مطلب زکات چې د چا سره سره زر 9.5 تولې ورسره وي، یا سپین زر ورسره وي 2.5 تولې، یا د ده سره مال تجارت وي، نغد روپۍ وي، په کور کې د حاجت او د ضرورت څخه زیات سامان چې په ټول کال کې ضرورت نه ورته پیسې دي، دا ټول چې راجمع کړې د دې سامان یا د دغه نغد روپۍ مالیت او مقدار د سپینو زرو نصاب ته رسیږي چې غالبا 1.5 لک شاوخوا به وي کالدار دې ته رسیږي. نو پر دغه سړي باندې صدقة الفطر لازم دی. اوس د زکات او د صدقة الفطر د نصاب مابینځ کې فرق داري. د زکات لپاره شرط داري دا مال به نامي وي، یعنی چلیږي به کاروبار به پکې، او دوم شرط داري چې په دې به کال تېر سوی وي. د صدقة الفطر دپاره دا شرط نه دی که سړی د اختر په شپه باندې یا د اختر په ورځ د سپېدو څخه وروسته یو چا دته دومره مال ورکړي چې هغه د سپینو زرو نصاب ته رسېدی، پر دا سړي باندې صدقة الفطر لازم دی. خامخا کال ضروري نه دی چې پر دې به کال تېرېږي، د دې لپاره کال ضروري نه دی، بلکې که سړی د خپل مالیت کې په خپل کور کې یا په کاروبار کې دومره پیسې ولري چې هغه 2.5 تولو ته رسېږي چې غالبا 1.5 لک کال لري کېږي. د هر علاقې نصاب پر کې خو د خالد د سونې والا څخه پوښتنه وکړي، د زرګر څخه د معلومات وکړي چې یوه توله سپین زر په څو دي، هغه یې معلومات ورکړي چې په 2.50 کې ضرب کې خپل ښکاره کېږي. 2.50 نیمې سپین زر تولې سپین زر یا 9.5 تولې خالي سره زر، او یا که چیرې سپین زر او سره زر نه وي د ده سره مال پروت وي یا دغه رقم پیسې پرتې وي یا په کور کې د ضرورت څخه دومره زیات شیان پرتې چې دا ټول سره راجمع کړي، دا مال دا پیسې او دا ضرورت شیان د دې اندازه د سپینو زرو نصاب یعنې 2.50 تولو چې څومره روپۍ دي هغو ته رسېدل، پر دغه سړي باندې صدقة الفطر چې کوم دی هغه لازم دی. خو که چیرې پر ده باندې پورونه باندې وه هغه ځینې وباسې، دی پوروړی و یا پر ده باندې ولور باندې و هغه ځینې وباسې، پاته پیسې که دونې وې چې هغه نصاب ته رسېدلې د سپینو زرو، نو بیا پر دغه سړي باندې صدقة الفطر لازم دی. چې کله صدقة الفطر پر ده باندې لازم سو بیا به دی خپله صدقة الفطر او د اولاد دا به هم ورکړي. پر دې باندې انشاءالله بحث کوم. لہذا د صدقة الفطر نصاب اول خدا دی چې هر هغه مسلمان که آزاد وي که غلام وي، که نر وي که ښځې وي، که ماشوم وي او که غټ وي، که چیرې سړی راولاړ سي دومره پیسې یا سره زر یا سپین زر ولري چې هغه نصاب ته رسېږي، پر دغه سړي باندې صدقة الفطر لازم دی.